د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان او عراق کې د خپلو فوجیانو شمیر د کمولو اعلان کړی دی. د دفاع وزارت سرپرست کرستوفر میلر ویل چې په 2001 کال کې ټاکل شوي اهداف یې ترلاسه کړي دي. By January 15th, 2021, our forces, their size in Afghanistan will be 2,500 troops. Our force size in Iraq will also be 2,500 by that same date. د میلر پر خبره دا پریکړه په افغانستان او عراق کې په کامیابی او ذمہوارانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په لړ کې د ولسمشر ټرمپ تګلارې عکاسي کوي. په افغانستان کې د مهال 4.5 امریکایي ځواکونه میشت دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال فروری 29 د سولې تړون تر مخه امریکایي سرتیري به د 2021 کال تر می میاشتې له افغانستان څخه وځي.